اختر وی که د هر چا وي خو بعضې اختر د سړي داسې هم وي په نوم اختر وي خو اختر چرته وي په خوله به خاندې خو په زړه پرهر وي د مسافر سړي به څه اختر وي زه مسافر یم ما لیدلي کله چا چې لیدلي وي هغه خبر وي زه مسافر یم ما لیدلي کله چا چې لیدلي وي هغه خبر وي او زما او ستا اختر کې څه فرق دی زما او ستا اختر کې څه فرق دی ته چې سهار شي نو خوشحاله پاڅې لاړ شي جومات ته د یارانو سره او که ما وپوښتې نو غوږ شه ورته اول خو زړه مې پاسېدو ته نه وي او بیا چې د زړه په غم اخته پاسمه 4 رکعاته په یو ګټ کې وکم واپس د کټ لنګې ته وخېجمه دیوال ته غولې ډډه ووهمه ستاسو اختر راته رامخې ته شي د کور منظر راته رامخې ته شي ستاسو اختر راته رامخې ته شي د کور منظر راته رامخې ته شي وایم بیبي به پراټې پخوي د حاجي به هم اوس د جوماته راشي لالا د ځان سره خواږه راغستې وړه مهوش کور کې خپوړې کوي په جوماتونو کې ښایسته نعتونه کلي کې بوی د ګرباتو خور وي په جوماتونو کې ښایسته نعتونه کلي کې بوی د ګرباتو خور وي زه لا په دغه سوچ کې ډوب یم چې ملګری غږ وکړي چې پاڅه خانه د اختر مونځ له تیارې وکړه زه لا په دغه سوچ کې ډوب یم چې ملګری غږ وکړي چې پاڅه خانه د اختر مونځ له تیارې وکړه بس مخلاص وینځلې او یا نه وینځلې خو پاڅم د بیګ نه مې جوړه راواخلم بیا په اسرې پسې دیره کې ګرځم د مور د لاسه اسرې کلې جوړه زما په سترګو کې اوبه وشي د مور د لاسه اسرې کلې جوړه زما په سترګو کې اوبه وشي او بیا چې پرتوک کې پرتوغاښ اچوم د وړې خور غوسه مې مخې ته شي ته ګورې نه چې زمانځله زما تا لا تر اوسه جامې را نه کړلې او پرتوغاښ ورپکې هم نشته لا چې ځان ته وګورم د خیاله وزم د پرتوغاښ ډکې له ما سره وي سلګۍ مې ونیسي بېدمه شمه سم لیونی د کور د غمه شمه سلګۍ مې ونیسي بېدمه شمه سم لیونی د کور د غمه شمه جومات ته لاړ شم په یو ګټ کې کښېنم کله چې مونځ وکم بهر راوځم بهر ولاړ یم که څوک راشي چرته ما ته راغاړې وځي دا ووایي قربان اختر دې مبارک شه یاره بهر ولاړ یم که څوک راشي چرته ما ته راغاړې وځي دا ووایي قربان اختر دې مبارک شه یاره شیبه ولاړ یم خو هېڅ خوند ونه کي بس خپې راکاږم واپس راشمه فقط بس دغه د دیرې ملګري بس یو بل ته ورته راغاړې وځو په خولې یو بل ته خندا راولو خو نور مو د زړه نه یو الله خبر وي بس هر یو موبایل خپل راواخلي زر زر د خپې بلخپې دغه سرتور ماشومان دغه د کلي او د کور ماشومان د مور او پلار او د بچو تصویران د کلي ټولو د وړو تصویران د مور او پلار او د بچو تصویران د کلي ټولو د وړو تصویران پکې راهاړوي او جاړې ورته ډېر ورته وګوري خو ټینګ نشي ډېر ورته وګوري خو ټینګ نشي خو بس موبایل باندې خوله ولګوي خو د بچو مینه پرې ماته نه کړي چې خپل بچي ویني نو ساه واخلي د تصویرانو نه غذا واخلي چې خپل بچي ویني نو ساه واخلي د تصویرانو نه غذا واخلي پردي وطن کې د اخترو حال دی جهانه دا د مسافرو حال دی پردي وطن کې د اخترو حال دی جهان دا د مسافرو حال دی دلته دا نه ده چې روپۍ نشته دی داسې هم نه ده چې سیالۍ نشته دی خو بس قسم درته پې خورم جهانه دلته هېڅ خوند د زندګۍ نشته دی دلته هېڅ خوند د زندګۍ نشته دی دلته هېڅ خوند د زندګۍ نشته دی